السلام علیکم دوستانو، د کرکټ په اړه د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه. افغان لوبغاړي د استرالیا په بیګ باش لیګ کې هم وځلیدل او د سریلانکا په لنکا پریمیر لیګ کې هم وځلیدل. او د هغه افغان لوبغاړو په اړه هم معلومات درکوم چې د انډیا آی پی ایل لیګ ته نومونه شارټ لیست شوي دي. د هغو نومونه هم په ډاګه سول. د هغه لوبغاړو په اړه باندې هم معلومات درکوم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات په همدې ویډیو کې درکوم. آی پی ایل بولۍ ته د شارټ لیست شوو افغان لوبغاړو نومونه هم په ډاګه سول. د 2023م کال آی پی ایل سیالیو لپاره د بولۍ مراسم د دسمبر په 23مه نیټه ترسره کیږي چې ټول ټال به 415 لوبغاړي بولۍ ته وړاندې سي چې د افغان لوبغاړو نومونه هم ورته معلوم سول. د هند کرکټ بورډ لخوا په خپره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د 10 واړو لوبډلو لخوا د بولۍ لپاره ټول ټال 390 لوبغاړي شارټ لیست شوي دي، خو د ځینو اړخونو لخوا بیا 14 لوبغاړي نور ور اضافه سول. اوس ټول ټال 415 لوبغاړي سول. د 415 لوبغاړو په منځ کې 203 هندي او 122 بهرني لوبغاړي دي چې په دې ډله کې نجیب الله زدران، محمد نبی، ساحل مجيب رحمان، قیس احمد، نوین الحق، زار الحق نوید، کریم جنت او علام احمد ورته شارټ لیست شوي دي. د یادولو وړ ده چې راشد خان او نور احمد لکنوال چې د هند پریمیر لیګ په تیر پړاو کې د اتلې لوبډلې ګجرات ټاینز لوبډلې برخه وه، دا ځل یو ځل بیا د همدې لوبډلې سره پاته شوي دي او په راتلونکي فصل کې به ورسره ولوبیږي. بلخوا فضل حق فاروقي چې په تیر پړاو کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې سره لوبېدلی و، 3 لوبې ورسره کړې وې، دا ځل بیا د دغه لوبډلې سره پاته شوی دي. خو له محمد نبي سره کلکته نایټ رایډرز لوبډلې په داسې حال کې مخه ښه وکړه چې په تیر پړاو کې په یوه لوبه کې هم چانس ورنه کړ. خو رحمان الله ګربز چې د ګجرات ټاینز لوبډلې سره په تیر پړاو کې لوبېدلی و، د دې لوبډلې سره یې لاره جلا کړې ده او اوس د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې سره یوځای شوی دي او په راتلونکي پړاو کې به د دې لوبډلې سره ولوبېږي. د سږ کال آی پی ایل بولۍ کې تر ټولو کم عمره لوبغاړي د افغانستان علام محمد غضنفر دی چې په شپږیزه لیګ کې د مس عینک لوبډلې سره لوبېدلی و. د علام محمد غضنفر عمر 15 کاله 152 ورځې دی او تر ټولو زیات عمر لرونکی لوبغاړی هندی حمید میشرا دی چې 40 کاله 18 ورځې عمر لري. اظهار الحق نوید هم نن په بیګ باش لیګ کې بهترینه توپاچونه وکړه. د افغانستان کرکټ ځوان ورو توپاچونکي اظهار الحق نوید د بیګ باش لیګ په خپله لومړۍ لوبه کې بهترینه توپاچونه وکړه او د خپلې لوبډلې په ګټه ګټور اورونه ترسره کړل. 2 مهمې ویکټې یې واخیستلې. اظهار الحق نوید چې د سیډني سکسرز لوبډلې استازیتوب کوي، نن یې د خپل بیګ باش لیګ په کریر کې په لومړۍ لوبه کې 4 اورونه ترسره کړل، 25 منډې یې ورکړې، 2 مهمې ویکټې یې ترلاسه کړلې چې ډېر زبردسته په زړه پورې بالینګ یې ترسره کړ. لا دې وځلیږي. بلخوا راشد خان هم په بیګ باش لیګ کې د خپلې لوبډلې په ګټه ډېر بهترینه بالینګ ترسره کړ. د اظهار الحق نوید پر وړاندې ولوبېدی او د اظهار الحق نوید لوبډلې ته یې ماته هم ورکړه. راشد خان د ایډلیټ سټرایکرز لوبډلې په ګټه 4 اورونه ترسره کړل، 21 منډې یې ورکړې، 3 مهمې ویکټې یې ترلاسه کړلې چې ډېر بهترینه په زړه پورې بالینګ یې ترسره کړي. اتله نور هم وځلیږي. لنکا لیګ کې د نن ورځې اوله لوبه د نجیب الله زدران ټیم وګټله. ګربز په 15 بالونو باندې 4 منډې جوړې کړې اوټ سو او نجیب الله زدران په 4 بالونو باندې په 0 باندې اوټ سو. وقار سلام خیل بیا د خپلې لوبډلې په ګټه ښایسته بالینګ ترسره کړي. نوموړي په 4 اورونو کې 40 منډې ورکړې، که څه هم نوموړي منډې زیاتې ورکړې دي خو په دغه وخت کې 2 مهمې ویکټې هم ترلاسه کړي دي. په دغه لیګ کې بیا کریم جنت په 2.15 اورونو کې یوازې 60 منډې ورکړې دي، 1 ویکټ یې واخیستل او نور احمد لکنوال بیا په 3.3 اورونو کې 25 منډې ورکړې، کومه ویکټ یې وانخیستل. لوبه د کریم جنت لوبډلې وګټل. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ او د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.